رونو ګورې الله ته ودرېدل مخامخ ډېر ګران کار دی. الله دې موږ ته اسانه کړي، وړه خبره نه ده. هلته کې چې الله ته مخامخ شي نو الله به درنه تپوسونه کوي او الله له جواب ورکول اسان کار دی. د حضرت عیسی علیہ السلام متعلق راځي چې عیسی علیہ السلام نه به الله د قیامت پر تپوس کوي، انت قلت للناس اتخذوني و امي الهین. د خلکو د تاویلو چې زما د مور او زما عبادت کوي، موږ ته خدایان وایي، ځکه چې عیسایان هغه ته خدای وایي او د خدای زوی ورته وایي. دا و د تاویل دي او وی الله ما نه دی ویلې. الله تعالی څه معلوم دی، خو په عیسایانو یو حجت قائم وي. ما قلت لهم الا ما تا چې سویلی دي ما هغه ویلی دي، ما دویمه خبره نه ده کړې. علما لیکي چې د عیسی علیه السلام نه الله دا تپوس وکړي. ګوره پیغمبر ډېر لوی طاقت لري، پیغمبر خدای ته ډېر نږدې وي، پیغمبر د ګناه نه محفوظ وي، لیکن چې دا تپوس د عیسی علیه السلام نه وشي دومره زور به پرې راشي چې د هر ویښته نه به د خولې په ځای وینه راوځي. د الله تپوس آسان کار دی. دلته کې د یو افسر تپوس کوي، یو پولیس افسر یا یو فوجي افسر یا په عدالت کې جج د نه تپوس کوي او تا سره یری څومره دی وجود راپیږي. دلته خو څه نشته او جرمانه به دې کي که نه، دلته څه جیل کې به دې واچي، یو میاشت 2 میاشتې پس به راوځي که نه، اپیل به په بل جیل کې وکړي. هلته اپیل مپیل نشته، هلته داسې جیل دی چې د هغې نه وتل اسان کار نه دی، مشکلات دی، بیا دوزخ دی. خدای پاک دې متې وساتي. دمارونو الله به تپوس کوي قیامت پرس، بیا به موږ الله له څه جواب ورکوو؟ الله ته به وایو څه؟ ما نه چې تپوس وکړي تا له خو ما عمر درکړو، تا څه کړي دي؟ زه به څه ښیم الله ته؟ زه اول خپل ځان یادوم، زه به څه ښیم؟ ما منځونه کړي دي، زما څه منځ دي؟ زه په منځ کې ټولو د دنیا سوچونه کوم، زه په منځ کې ټولو حساب کتاب کوم. زه خو چې هلته دکان کې ناست یم او بانګ ووي او دلته جومات ته راشم نو ټول د دکان حساب کتاب پکې وکړم چې دونه بنګړی خرڅ شوه دونه پاتې دي او دا به که خیر ماښام ته خلاصېږي او که به نه خلاصېږي. داسې ده که نه ده؟ ما خو پټي کې اوبه پرېښې دي اوبه خور کوم او دې کې بانګ ووي یاره جومات ته رالم او په سوچ کې پروت یم چې خدای څوک راپسې بند ونه باسي، څوک یې راپسې بند یې راشانه نه کړي، زه به څه کوم؟ ما خو هلته کې جوارو نه رالم، دلته بانګې وې د شپې په سوچ کې پروت یم، تهجدو کې هم که پاس هم سوچ کې پروت یم، سهار وختي ورځم هسې نه چا پکې دننه وږي نیمات کړی. زموږ منځونه خو ټول د حساب کتاب منځونه دي. روجه او ښه ده، مونږ یې نیسو پنجابیان خو لازه خدای بخلي دي، هغه خدای بخلي دي، او سندیان چې ورپسې لږ مخکې لاړ شي هغه د هغوی نه زیات خدای بخلي دي. ځکه زه سند ته تللی وم د میرپور خاص علاقې سره زموږ هغه رشته دار دی سراب احمد حاجي صاحب، نو د هغوی پټي و هلته کې، هلته چې خبر شوم هغوی دي په روجه کې ودونه هم کوي، د روجې په میاشت کې د روجې میاشت کې ودونه کوي. ښه مزېداره ډوډۍ پکې خورې، نه دي خبر خواران د هېڅ نه. او د یو سړي چې ته پخوا خر روک شوی که اسې روک شوی ګرځېدل پیدا نه شو، دوی بس چا به بوتلې خرڅ کړی وی. ډېره موده پس چې ته جومات ته تللي چې جومات ته ورته غلي دي چې کتلې د خر ډانچه په جومات کې پرته وه، هډوکې ډانچه وایه لکه هغه خر خدای دی جومات کې مردار پروت دی. خط دننه چې ته ننوتې دروازه پې بنده شوې وه، بیا د راوتو په چل نه پېده. دغه زموږ حال دی. نو د هغې نه خو مونږ الحمدلله ډېر ښه یو د خدای پاک فضل. د روجې زموږ خلک نیسي منځونه کوي، لیکن روجه څه روجه ده؟ ټول اوس غیبتونه، ټول په روجه کې کنځل. الله له به موږ څه جواب ورکو؟ او د مال به څه جواب ورکو؟ دا دی د کم ځای نه راوړی دی او څه کې دی لګولی دی؟ که من ځای نه اکتسبو، کم ځای نه دی مال ګټلی دی، کم ځای نه به ګټلی دی؟ هغه تلې ته خیال نو چې ټق به مې ورکو، درون به مې اخېسته او سپک به مې خرڅاو. زمونږ خو دغه حال دی که خفه کېږو به نه، خدای دې د حرامو نه ساتي. یو سړی و پور انسپکټر چې د دوکاندار تلې ملې چیک کولې، پخوا خو به ډنډۍ والا تلې وې، اوس خو دا ډیجیټل دا نور راوتلی. چې ورغې او د هغه هغه تلې داسې کتله نو په یو طرف به یې شي درون او په بل طرف هغه شی به یې واچو سپک به یې ښه. هلکه دا څه مسله ده؟ ډنډه واره د پرسنګ مرسنګ څه کړی مړی ډیبری دی ورته نه دی اچولی، یو خوا اچوم شی درون راځي، هغه شی بل خوا اچوم سپک راځي. دا ولې؟ یاره بس انسپکټر صاحب دغه شی دی نو. یو حاجي صاحب و رومال یې په سر تړلی و. هلکه جان خفه نه شي ګورې زه مجیمه خیر دی
داسې خوشطبي در سره کوم هغه هم په سر رومال تړلی و حاجي صاحب دغه دی چې راغی وی ډاکټر صاحب ولې په باسې وی دې تلې ته ګورم یو خوا شیدرون او بل خوا سپک او په پته یې نه پوهېږم وی زه به راته ووایم که نه وی دا ډنډه یو ګوته دې خوا اوږده او دې خوا لنډه ده یو ګوته یو خوا شی زیات ښي چې ورکوي نو په دې یو طرف یې ورکوي او چې اخلي په دې بل طرف یې اخلي وی حاجي صاحب تا ته څه پته لګي موږ هم ډېر عمر دا لوبې کړې دي دا شی موږ هم ډېر عمر کړی د مارونو ګورې یو خبره ذهن کې وساتئ خدای دې دله حلاله درکړي حرامونه دې خدای موږ تاسو ټول محفوظ وساتي رسول الله مبارک فرمایي چې د حرامې ځای بغیر د دوزخ نه بل شی شته نه هغه لحم چې کوم د سحت حرامو نظر غو نبت من سحت فالنار اولا دغې سره اور مستحق دی په اور به سوځي بیا به خدای له څه جواب د قیامت پر ورځ ورکوي اسانه خبره نه ډېره ګرانه خبره ده حضرت انس د رسول الله مبارک خاص خادم دی لس کاله د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دی او عایشه بیبي او دواړو د پیغمبر مبارک نه تپوس کړی دی او دا جواب یې ورکړی دی انس ورته وایي د الله رسول قیامت پر ورځ به د کوم ځای ګورم او کنه سړی او بیا د پیغمبر مبارک کې سفارش مې وکړي الله نه مې بچ کې او حضور پاک فرمایي شفاعتي لاهل الکبائر من امتی چې کوم ګناه کبیره والی هغې له به زه سفارش کوم کم ځای به دې ګورم ګوره صحابهو سره فکر دی صحابهو سره سوچ دی چې هغوی د دین دپاره څومره خدمتونه څومره محنتونه کړي دي نو حضور پاک ورته وفرمیل درې ځایونو کې مې ګوره یو چې کم ځای کې حساب کتاب په تله باندې کېږي هلته مې ګوره زه به د امت سره ولاړ یم چې زما امت سره حساب کتاب کېږي او بل مې د پل په غاړه ګوره پولیس ویرات چې ورته وایي هلته مې ګوره او که دې ځایونو کې خطا شومه نو حوض کوثر سره مې ګوره دې درېو ځایونو نه به زه نه خطا کېږم نو زما وروڼو احمد ابن حنبل دې تپوس کوي په کوم څیز به زه تا ته در نږدې کېږم رب العالمین ما ته وښایه څه شی دی تا ته پې په نیغه لار نه چې در ورسېږم پې وی زما په قرآن دونه عظیم کتاب دی موږ تاسو له خدای پاک را کړی زما وروڼو په خپلو بچو باندې قرآن زده کړئ ښه په خپلو بچو د قرآن تلاوت وکړئ د قرآن علم پې وکړئ ترجمه پې وکړئ علماو سره د خپل بچي کښېنوئ عالمانو سره عالمانو نه زما وروڼو مه لر کېږئ ګورئ تاسو ته زه ښه فارموله ښیم د علماو مجلس کې کښېنئ عالمانو نه مه جدا کېږئ زه راته یو بنیادي خبره به وکړم دا تاثیر الله صاحب محترم چې دی دا علما چې دلته راغلي دي زه دا هغه ځای نه رالم حالانکې زه دومره ستړی یم زه تاسو ته نشم ویل ما 3.5 ګنټې دلته درس کړی په دارالعلوم نعمانیوت پانزو کې 3.5 او بیا ورپسې تللی ما کوړي ته پوره 2 ګنټې مې یاره نن مې رده د مخه یو 10 منټه مخکې بس کړی 2 ګنټې مې هلته درس کړی دی او تقریبا 1.5 ګنټه مې د یو طرف نه لګي او 100 ګنټه لږ نن تیز رالو په هغې ولګېدل او زه بیماره مې یم دا خپې ملا مې لږه خوږېږي لیکن بیا هم رالم دې پروګرام لو په مینه رالم او په شوق رالم په محبت رالم او دام په محبت راغلی دي دا ولې دا د دې تاثیر الله مینه ده د علماو سره ګورئ دا حقیقت دی زه حیران یم چې رده څومره محبت دی او زه حیران یم چې رده څومره مینه ده زما کور کې کار کېږي دی به د هغه ځای نه راشي ځان سره به 10-12 ماشومان او واړه راولي حالانکې ما ورته نه ویلې چې راشه بل چا م ورته نه ویله مخکې ورځو کې راغې ما وې ته څه له رالې ما ته بس کار لرم کار خو نه ته وي څه خو به یې که نه براوخیږي صفی وکړي خوره خښته شنګل څه چې وي هغه خدمت کوي لګیا دی نو چې ګوره تاسو ته چې ګوره الله تعالی په دې نفل ولې ډېر خوشحالېږي دا خدای مونږ ته نه دی ویلی چې وی کو مونږ یې کوو فرض خو به خامخا کې
اخو در باندې لازم دي خدا زیاتی عبادت چې په دې زیات تقرب حاصلېږي نو چې دې اوس التراشي دا بچي ورونه مراولي او ما وطني ویلې زما سړی مرګري وطني ویلې دې راشي سره تاسو څه خیال دی زما زړه نه بدوا خيږي که نه خيږي دا محبت ته کنه سه من ندی ویلو دی په خپل راضي جمعه پر سو تقریبا راضي ودان سره والا مراولي او غيور واره دي قسم په خدای لاس دل تماتو تړل دي مې الکت خو مات لاس ته مات مکه وکار مکه نه نوې آیت دومره یو ماشوم واره دي ماشوم بچي دي کرواره دي پکې ته روز ماشوم لګیا دي ته خدمت او دل تل کار کوي زمارونو علماء سره مینه وکي زه خو ګورځان نه یادوم زه خو یو ادنا غوندې چڼې او طالب ولې مې خدا علماء سره محبت او مینه وکي زما د رب قسمی چې دا به تاسو د آخرت کې او د قیامت پر ورځ په قبر کې به دا فایده درکړي د زه نه وایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ګورې زه ځان نه یادوم اوس نه درته وایم د رسول الله مبارک نه یو ځل یو صحابي راغی تپوس وکړي مته ساعت او قیامت به کړي نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمای ما اعددت لها تا قیامت د تیاری د سکړي چې تاسو کې او ورته سوی ما اعددت لها من کثیر سلام و صلاه و صيام و صدقه ما ډېر روزي نه دي نیولې په دغه رمضان نسم نور نشته نفلی او ډېر منځونه مم نه دي کړي دغه پرس کوم نفلونه مې نشته او ډېرې صدقې مې نه دي ورکړې که څه فرض زکاتي ورکوم باقي نشته نو بیا ته څنګه قیامت تپوس کې منځونه ډېر نشته روزې ډېرې نشته او صدقې ډېرې نشته اسوي الا اني احب الله ورسوله الله ورسول سره مینه لرم رسول الله مبارک ورته او فرمایل المرء مع من احب چې څوک چا سره مینه ساتي قیامت کې هغه خلکو سره به مرګري د مینه د محبت زما یو دوست په پیښور کې دی ډاکټر دی نه هغه ډاکټر لابیل دی دا او دام ډاکټر دی رښتیا نو مال کله کله راځي داسې دغه دی خوشتبم دی او ښه سړی هم دی نو مې نالم نه یو ځل یې ما نه تپوس وکړه ما ته ویره داسې یو لار راته وښایه ما ورته لکه یو چل کوه زما یو خبره ومنه ښه سړی دی ما وی تا سره خوا کې نږدې مدرسه شته او پلانکې او ما بس دا ټیک ده ته هر اتوار خو ستا چوټي که نه وی ما اتوار خو دغه مدرسې ته تم زه ځان سره بچي م بوځه حالانکې زه یو ځل ډوډۍ له بوتلو هغه بچي په پینټ او په شرټ کې پتلونه چولې وغه کوټ بنین وسره او یقین وکړه هغه ډوډۍ له زه د ډېر په مینه بوتلم ډېر په محبت په هغه بچو ته چې ما وکتل نو زه خفه وم په هغه ډوډۍ تلو باندې ولې ځکه د هغه بچو په ذهن کې زما عزت نو او زه پوه شوم چې دا بچیم دی پلار ته به په خولې نه شي ویلې خوله کې وایي چې دا مولوي صاحب پټکي والا دې سله راوسته سړیه د هغه سم هغه بچو یې څه میلمانه راغلي وو نو هغه میلمنو سره مصروف وو نو داسې زه ورته داسې ناشنا غوندې ښکارېدم نو ما ورته وی ماله خو موقع جوړه شوه ته سره د بچو د مدرسې ته هر اتوار د چوټي ځای وی سبق کومه مدرسه کې ما یې ګوره زما خبره به منې که ما نه یې تپوس وکړه زما خبره به منې مدرسې ته به ځې او کم طالبان ته چې سبق ښودلی کېږي نو په هغه پوړ ورسره تم کښېنه او دا بچي دې م کښېنوه مې کم از کم عجزي به در کې پیدا شي قبر به خو د نه وځي که نه د علماو سره یو جوړ خو به دې پیدا شي یاره وایي ښځه وایي لاړ به شو مې دته یو کار وکړه اسم مه کوه ما نه تپوس مه کوه چې مې چې تا نه څوک د دارو تپوس وکړي چې ډاکټر صاحب دا بیماري څنګه او دارو تاله غوسه درځي که نه وی او ما خو 8 کاله 9 کاله سبق ویلی دی بی بی اس او هغې نه پس سپیشلایزیشن مې مالم قار راځي ما نه دا تپوس مه کوه چې څه وکړم خو سره د بچو د اتوار په ورځ مدرسې ته لاړ شو راپسې ټیلیفون وکړه په سبا بلوبانه موس خبره یېره ده ما ته مولوي صاحب مونږ خو لاړو سره د بچو مدرسې ته خدای شته که مونږ پسې پیدو مولیان طالبان خو عربیه کې لګیا مونږ له خو ټکې هم نه راته مونږ یو خوا بل خوا کتله بچو راته بابا دا دې کوم ځای ته راوستو مونږ به مري ته تلو 2 ورځې به هم تېرې کېپټ آباد ته به تلو اسلام آباد کې چکر دا دې مونږ کوم ځای ته راوستو سړی مونږ خو د مولیانو دې سره او جامې ټولې خاورو ډکې شوې خو پوړونو باندې نستې که نه ما وی ډاکټر صاحب زیبا بس زما به منې او ورته لږ کلک شوم
ما سره لږ ډېر محبت دی او مې که لا نړۍ بس زما د سره پاتې ده بل اتوار به هم ځي اخر څه لازم نه پوهېږم مې مزه د خدای نیک بخته ګورې دا بچي به د سبا چې لوی شي دا د دین نه بار دي دا بېدینه کېږي سخوندران به ترې جوړي سبا به در باندې رالګي درته ګورې ښه فارموله ښیم او مې ډېر ډاکټران مې ولیدل چې هغوی پسې نن سبا او انجینران او افسران مې ولیدل چې نن بچي ورته لوپران جوړ شوی دی مې دا بچي د نه لوپران کېږي ګورې زما خبره ومنه مدرسې ته ځه بوځی چې د طالبانو سره کینی چې دا نفرت ختم شي د مولا او د امی دا بعد او لرېوالی ختم شي او د قرآن سره دوی لږ کینی مې استمنی په دې طالبان حدیث وی قرآن وی د خدای رحمت ورېږي نو په تاسو به هم د خدای رحمت یو ګنټه خو ورېږي که نه استمنی یو ځای کې د قرآن درس دی د خدای رحمتونه دي برکتونه نو د خدای نیکبخته دا بچي دي کېنه او لږ رحمت خو پې ورېږي یاره وی خبره خو مې څه ناسه ذهن واغېشته بل اتوار بیا لاړل یو څو اتواره لاړل که نه او هلته د طالبانو ته وکتل ما ته یاره په دې خو مې ډېر زیات له خفه شو ډوډۍ ته مې وکتل الوګان ملوګان غوښه پکې نه وي هغه بچو راته وایي چې یاره بابا دوی له خو لږې پیسې ورکړه دا خو ډېره جزانان دي او ګوره د قرآن خدمت کوي او د حدیثو خدمت کوي غریبانان او دا جامې شلېدلې دي نو ما ته خاندلې وي ښه دې تاواني کړمه خرې مې ښه مې وکړل چې تاواني مې کړی مې دا څو اتواره مې دا د مري او د ابتاباد د سیلونو نه بچ کړی څونه پیسې به دې لګېدې مې نیمې به دې نی ورکړې یقین وکړه حضرت دا راته ګوره زه حقیقت خبره کوم دروغ نه وایم یقین وکړه یو څو اتواره پسې ما ته ټلیفون وکړه ما ته مولانا صاحب سم جال کې دې ګیر کړم مې ولې وایي هغه بچي مې وایي چې موږ نه طالبان جوړېږو موږ دې مدرسه کې داخلېږو دومره سر پاوي خدای پاک وکړه طالبانو ته وکتل جزانانو مسکینانو ته دې ته وکتل چې دا خو د خدای قرآن وي دا موږ په کوم طرف سر یو باقي خو رب العالمین لاره کوي که نه زړه خو د خدای په لاس کې دی الله خو لاره وباسي اوس څه دی اوس درته ووایم د هغه یو زوی ډاکټر هم دی او عالم هم دی علم یې مو کو ډاکټري مو کو او حافظ هم دی او حفظ یې په کوم ځای کې وکړه زاخیلو د باچا صاحب په مدرسه کې قرآن یاد کړو هلته یې حفظ وکړو او بیا علم او عالم هم دی او ډاکټر هم دی او ټول بچي او چې زه ورشم او اوس کښېنم نو ما ورته ویل لکه زه خو یو ورځ راغلی وم مې رښتیا وایه ما نه په لږې نفرت وکړو نو یاره شیخ صاحب دا خبرې پرېږده نه رښتیا راته وایې وکړو نو یاره واقعي زړه کې مو څه ټک ټوک راغلی و اوس هم څه سوچ دی اوس دا سوچ دی چې ته روزانه زمونږ د حجرې ته راځې تاسو ته هم زما وروڼو دا وایم د علماو سره د نیکانو سره تعلق ساتئ ښه تعلق ساتئ قدر کوي عزت کوي او دا چې تا د یو عالم قدر وکړي یو حافظ قدر دی وکړه دا تا د هغه نه دی کړی دا د هغه په سینه کې چې د الله کوم کتاب پروت دی تا د هغې قدر وکړه نو چې د خدای د کتاب او د خدای د ډاکټر چې خلک قدر کوي رښتیا وایي په څه حیثیت یې قدر کوي په دې چې دا زما د کلي دی د کلي خو ډېر خلک دي په دې یې قدر کوي چې دا د رنګ نه داسې دی په دې وجه چې دا موټر دی نه په دې وجه چې دا ډاکټر دی د له خدای یو پوهه ورکړې ده که سبا زما ضرورت راشي نو زما له به فیس به کم والي یا فیس به وانلي د هغه د هغه اونر د وجې ته د هغه قدر کوې نو د عالم قدر په دې وجه وکړه چې د هغه له خدای یو اونر ورکړی دی یو علم ورکړی دی د حافظ قدر په دې وجه وکړه چې د هغه په سینه کې د خدای قرآن پروت دی د رب کلام پکې پروت دی دا راته ګوره زه حقیقت وایم علماء سره مینه وکړئ محبت وکړئ مدرسو ته ځئ قرآن به کوم ځای کې درس کېږي هغې ته کښېنئ قرآن اورئ جمعه بل جومات کې درس کېږي هلته ځئ او قرآن اورئ عالمانو سره لږه ناسته کوئ لږه غوندې د دې به ډېر لوی برکت وي ګورې ډېر برکت وي د دې به ډېر لوی خیر وي نو خبره مې دې پورې کوله ده تاثیر الله صاحب په متعلقه نوم خو یې تاثیر الله دی خو تاسو ته په توري استاد مشهور دی نو په دې نوم مشهور شوی دی نو د هغه متعلق مې کوله چې د هغه دا محبت دی مینې ده او د ټولو علماو کلي سره چې څومره علما تېر شوي دي د ټولو خدمت یې کړی دی اوس هم کوي ګوره دا ټول راغلي دي ورته مجلس ته او مولانا صاحب سره دوی سره کوم ځای نه دونه وخت دی دا دې راغلی دی ورته موقع له
مونږ هم راغلي یو د مینې مونږ راښکلي یو د محبت مونږ راښکلي مونږ دله بدل نشو ورکولی د مینې مونږ سره چې څوک هم مینه کوي مونږ چاله بدل نشو ورکولی مونږ به دا وایو چې الله د ستا د مخه مونږ سره مینه کوي ته ورسره مینه وکړه او الله دا ختم نصیب کی دا خوشحالی او خدای په داسې خوشحالی نورې راولي او کومه صدقه خیرات چې کوي یا کړي دی خدای دې ولا قبول کی او الله چې دا څومره دوستان راغلي دلته ناست دي ټولو له خدای د دنیا او د آخرت خیرونه ورکړي ټولو له دنیا او د آخر خوشحالۍ ورکړي خدای د ټولو د علماو د سره د حافظانو سره مینه پیدا کړي د ټولو بچو کې خدای عالمان حافظان جوړ کړي خدای که د چا اولاد نی اولاد ورکړي که د چا نارینه اولاد نی نارینه اولاد ورکړي چې چاته څه پریشانی د پرشتو کې د کبار ده خدای پریشانی په خوشحالو باندې بدله کړي خدای ته زمونږ د ټولو نه راضي شي خدای مریضانو لم شفا ورکې د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچې بې کسو خدای ته مل شي قرضدارانو قرضونه خلاص کې زمونږ د حلال و فراخ روزي نصیبه کې د حاسدینو د حسد او د شریانو د شر نه مو ساتې د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتې او کوم علما کرام چې دلته تشریف راوړي ټولو له په علومو کې برکات واچې دا ټوله محله الله په دین او په دنیا په دواړو آباده کې او د دې ټولو د غمونو نه او د آفتونو نجات نصیب کې ټینشنونه په خوشحالو بدل کې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا